کټ کې پروت وسه او د کګانې بای خدای به دې سم نکی پس پینه ګیره پلار مې پرې پردو کوڅو کې بګرځي دا دې ځان لا کارکا نصیحت خو را باندې داسې لګي ته به چې د ټوپک ډز را باندې خلک گستار لغاڑی امیرنا مور مکہ و بانے بنجاری راغلے دے مور مکہ و بانے بنجاری راغلے دے اینا میں چار گستار پاسا پاسا خوشی باجی کرم زمان خوال رازی اللہ سے بسوٹوس خواهی چی کرم زمان خوال رازی اللہ سے بسوٹوس خواهی اللہ سوین دا میرا شخوا کرا ترکینا تا نه زه یو تپوس زمونږ دا پلار چې په دې سپینه ګیره لګیا دی که نه او په دې پردو کوڅو کې دا چغې وایي رانجه والے دنداسه والے پیوي والے پرتوغاښونه والے تا له شرم نه درځي ولې څه چل دی وایي څه چل دی هغه له لږ لاس ورکه خلک چې اولاد غواړي نو وایي خدایه اولاد راکړي او نر پرزن راکړي چې زما د ملاتړ شي نو ته دلته کې په کټ کې پروت یې او سندرې وې ملاتړ شي زموږ دا ناروا ته به ملاتړ دي په کټ کې پراته دي زموږ هغه ملاتړ شمه هذه اللي بستلكم على بدلكم السلام عليكم. وعليكم السلام بخير عليك. وعليكم السلام. ويسا ويسي. هذا دا حاجي درته راځه راګیر بنګه باندې راګیر بنګه سرداري په نه خاصه راځي نه کېنا سلام علیکم راځي وعليكم السلام. لك ډیر زیات ستړی مخه. کار ما څنګه راځي سلام ولا خرڅه ده کنه کال مال خدي بچي. خو بس ما یو پیسې دا وکړه. ته خو ورځ دې پیسې لري راځي سر خو دې خبرې ته خو وکړه کنه. داسې څه دې کنه چې نن نه پس به زما دا کاروبار ته سنبالې بس. او زما کاروبار به څوک سنبالي زما کاروبار به څوک سنبالي زه ستا کاروبار سنبال کړم ستا څه کاروبار دی ستا څه کاروبار دی اوس نو سم پخ کړی دا که ته ټول عمر تا په دې تېر که اوس او ننوځ او سم پخ کړي دي دا ستا ژوند شو دغلته وځې پېښ وي او چې راننوځې نو سم پخ کړي دي ته به څه کوې اخر الله دې ستا خاوند په تڼاکو ورید کړي ولې استمې ولې ته یو واده شوي سره هغه راغلي دی راته په کور کې ناست دي پلوا کې زغه سره شوي د خدای ظالمې دا چې ستا د لاسه خبرې نه شي کولی هېڅ منځ کې پکې شیطانات شکر وباسه چې دا ژوندی ده پوهېږې که نه په خپله خو د ټک نه دا غریبه خو د لبیا یو پیالې چې تیاره کړي که نه هماغه چاچیګانو ته پاتې شوي وې که نه د کور یې سره د پلاره راویستې چاچیګانو ستا خدمت کو شکر وباسه چې زه راله چای روټۍ پاخه کړمه زموږ د مور ډېره غټه په یو خدای دي هم تا سره هم ما سره بې وخته وشوه دا ژوند دی د دې څه پته لګي چې مرګ چا له څه ټایم راځي ته ماته ده ووایه که نه چې سبا ته پردی لور را واده کړي دا نغدې چې ورته ښکاره شوې نو سینګې او خاندله ته به هغې سره سبا څه کېدې کل کې به ورته ملاستې او ګانې به وې ویم د الله سوي دی د جیره پیرې چې یې راوړې 3 ګنټې وشوې دا خبره دې کړې ده وایي چې تیاره ده خو چې دا جیره شي دا جیره واده به یانه په سترګو نه ویني تر څو چې کاروبار نه سنبال کړي دله زه داسې واده کوم څه واه تو سم موبایل ته ناست پاس لکه پلان دی وګوره ولې هغه سار چې سبزی پسې تللی دی اوس ته پوره نه وته که سره غرمه شو ورشه بازار کې وګوره او که بازار کې ملاو نه شو که نه نو راپورټ وکړه منډه ووهه داسې کار وکړه زه ځم بازار ته هلته کې ګورم او که مې را پیدا نه کړو نو سیده ځم تاڼې ته زر لاړ شو زر راځه صحیح ده زه بیا ما ته رینګ وکړه وایي خدایا ته ګل په شان دې پلار مې دی چې چېرته به ګرځي ځم ورځم چې د ګیر چاپېنه ګاونډ کې وګورم خدایا چې چېرته به تللي دا دې ته کې نظر لچې راوړم داجي زه به ځان د جینۍ خوښوم او بیا به واده کوم او خو پر ډنګ ډنګ به کوم دا یاد ساته نو ستا خو چې دکې ډېرې خوښې شي بچې خو چې جینۍ هم ته خوښ چې که نه چې خوښ شوم خو هغه به کوم که چې خوښ شوم ته به وینې ما به داسې جینۍ خوښوي داسې جینۍ که نه دا یاد ساته داسې چل کوو که نه چې بس نور مې زړه پوخ دی پوهېږي دا اچانک ونیسه چېرته یاره بچې ووایه یو تپوس ته نه کوم څه وې دا چې تا ماله تیاره کړې ده او که کلي لرې تیاره کړې ده یا دا
ټوله ورځ چغې وې نو زه یم چې دا پیالې چې خو د سړیتوب څکې که نه نو ټیک ته پیالې چې خدا خو بېشماره پیالې تا خو ټول درې را خالي کړې دي ما پسې د مخارې د بس صرف تیارې ته ناست دا چې کېده داسې چلو که اول ته وایم نور زه نه پوهېږم لاړ به شي او دغه سره مې خبره کړې ده نورالله جان سره پوه شولې که نه او میزایل به ترې راوړې میزایل دا واله داسې کېده ده په میزایل څه کې کار راله ګورې بس ته پرېږده که نه زه دې کلي سره نن مقابله کوم یالله خیر شی به بیا وسکي چې کېده پاسه اول دا کار وکړه دغه واله ځه په دغه یې تشه نه وې پاسه شم ته پکې شیطانت کې وختي نه ما زاهدي په منځ کې درسې خبره وکړي چې مې په کور کې ځای دی ورته ووایه پلار چې مې ته کوم میزایل یاد کړی دی حقه راکړه وایي د ټول کلي سره نن مقابله کوي یا وایي نن به ګورو ورشه شابه زه کوم داسې کې چپ بچي چپ زه دې کلي ته نن خیمه دوی ما سره څنګه داسې سلوک کوي خانم کله خو پرېږده خو شیطانان دي په لانجه به واړې بس ته په میزایل څه کې هېڅ لانجې نشته بس چپ غلي کې ما وی چې ته را پیسې څنګه جمع کې نو تا د میزایل لپاره جمع کړې نن مې پیسې وکړه بس یو پیالې چیس کم بچي دی ته مې پرېږده چې اوس که شابه دا بسکټ هم ورسره واله خدایه جولې کې مې خیر واچوه دا خو به راته لانجه جوړه شي څنګه څښا پټي دي ویزار د اسلام آباد نشم دا ګوره دا څنګه بوټي دي ښایسته بلډینګونه ښایسته روډونه ښایسته هوټلې ښایسته هر څه به و دا لاسه شی دي هغه کپړې مې ټول څښا کېږي خو چې هغه پلار به مې چېرته تللی دي خو هم پټي دا څنګه ځای دی زه ګورم چې هغه پلار مې وګورم چې چېرته تللی دی یا بچي بلې دې خوا راشه دا څوک مېلمانه راله دا علم داجي کېنه راځي کېنه حقیقت ته کېنه بچي پورې ستړی مه شي خیر دی راځه کټله راځه چېس کړې ده نو چانک و پیالې په کټ کې کېنه پورې کېنه وایي څنګه څښاب دي همداره ته وایي ګولې مې نه پېژندې زه د انځر کاکا لور یم انځر کاکا ما به اوس پورې اسلام آباد کې هاسټل کې وم که نه نو زما دلته چا سره چان پهچان نشته دی زه چې راغلم داسې ستړی شوم پلار مې ورک شوی دی ما یې لږه دمه به وکړم پلار دې ورک شوي دي واو دا راته ووایه چې ستا پلار څه کار به کوو هغه مخکې د ټرافیک کې اوس ته لوټر شوی دی بای نو بچا سره به زیاتې کړي که نه بس چا به اوچت کړي که نه نن سبا خو هغه وخت نه دی که چاله یې پوټې نقصان ورکړه که نه نه به بیا دې اوچتوي چا سره به څه زیاتې کړي نو بس اوچت کړی دي نو خیر چې چا سره مې زیاتې کړې ما د دوی وایي زه به ورله هغه پیسې ورکړم چې ته زیاتې ورسره کړي هغه به ورله زه واپس ورکړم نو اوس د دې کې څه وکړم ورپسې په ګرځېدو داسې ستړی شوم خیر دی خدای به خیر کې خفه کېږه ما را به شي چې ته به تلي نن سبا دا چې کوم بوډاګان شي که نه دي چې ته په پولو ناست دي او یو بل ته یې قیسې راغشتي چې ته به ناست یې را به شي خفه کېږه ما ټول کلی مې ورپسې وکړ ټول ګاونډ مې ورپسې وکړ ته نشته خدای خبر چې چېرته به تللی داسې زړه مې خفه دی یو مې په دې دنیا کې رور دی یو مې هغه پلار دی هغه رور سر خوړلی مې کور کوسه پورې ناست و چې ورله مې اواز ورکړو نو غیب شو تښتېدو یخانه ما به په څوک لېږلي خو دا ما دا پلار خو دا ستړی ستومانه راغسې یې کلی راوس بنجاري دی که نه یې کوڅو کې ګرځي ابه رور مې دی دا مې پلار څه سودا پسې لېږلی دی هم کور نشته ګینه به مې ورپسې ګرځولي بس زه خیر هېڅ خبره نه زه به یې وګورم زه به زه ځم بیا به راشم کښېنه که نه چې به دا چکر شم کره که نه در به شم ولې نه شل ځله زه ستې زه لاړم خورې او لښکته پورته مه کوه چې ته به را پیدا شي ښه صحیح ده ما درته یو خبره کوله وایه څه که د استري نشته چې دا جامې دې داسې ګونجې اچولي استري را کړه وه خاوند مې د الله په ستر ګړونکې نشې دی وایي په شپږ شلي روپۍ یې خرڅه کړه بله نو ستا پلار ړوند و چې په نشې یې ورکولې بس څه کوې نو نن سبا پلاران خو کورونه اوسګارئ چې لور پیغله شي نو سړی ناسړی نه پېژني ورکوي یې بله زه خیر دی داسې زړه مې در باندې خفه شو زه خیر دی راشه یو دوه درې جوړې دي هغه به هم درله درکړم او که دې خوښ یې مونږ کره به کار مار کوې نو درله به خیر پیسې میسې هم درکړو صحیح ده الله دې نه کي الله دې نه کي چې زه به تاسو کره کار کوم ولې په ما کې چل څه چې زه به تاسو کره کار کوم ولې زه تا نه بدرنګ یم څه راغلې څه لوې او خبرې دې کمې شروع کړې وایي زما یو ویښتې ته مې راسې ویښه مه کوه نو بد نشته ښه زه لاړم ځه په مخه دې ښه ځه خدای دې به سره تام روکه کي
د خولې ته وګوره د الفاظونو ته وګوره راشه زه بله جامې درکړم راشه چې زه جامې درکړم څو شو چې نه ایسرې کړې جامې مې اچولې دي الله دې په پوزه ور بل کا میزایل براوړه میزایلو څه چې له موبایل هغه کوشش به گاشلو اخو دې کسانو ونیول کنه څوک اخو جې اسلامي پټ کړو خدای اسلامي پټ کړو او جاو بیګا می 15000 و سرجی دا 15 موبایل نورې مو منل نو غونډه پیراوړي چې او دې کار څنګه چې دا بلګانې کوي په دغه کاروبار دی بس نشي دي او دې په دغه غلاګانی دی بل دغه جن روان دی بس او نشي دې څه کې وسره چې بدري گزاري وي په جړای شي سم به غربولې راځي بس خپه شو په بیا هم د علاقې کسته اول ته چې کوم نه ناظم سي بیا رنګو کی ودا زما گاونډي دی را پرې دا مو کله په ورته ولاړ دي څه شغله غاډي به کوي ان شاء الله دې علاقه وکړي وعلیکم السلام خیر دی یاره چې زما خیال سار څه په لوټ شوی دی بازار ته تلم سودا ده ها او اوسه پورې بیخي رانغلی رانه گئی ها. کو له لیکو خاجي کا امانی بولی کو امانی ولیکو دا دا راته وایا د پلار دې سنوم دی انسان ګل چې انځر ګولو کوم ځای زه خو چې بر کلی وم د برکلی دا راته وایا چې پلار دې سار روک شوی کوم اس پخې یاره چې سار تلې بازار ته ها او اوسه پورې چېرته رانغلی بس لا پته دی چې غیر دی صحیح شو او ان شاء الله راپور له مونږ لیکو او موږ زو په غش موضوع خاجه نو زر تر زر غیله پیدا ان شاء الله. او تصویر مصویر څه ها، جا، شته شکل یادی کړه او جی یاره چې دا تاسو دا تصویر دی یاره چې دا نه دا دی دې تاسو په تاسو به زو تصویر دی را راوړو دی خيوزه نه دا دی چې دا دی حاجی دار ها. صحیح ده زمونږ نظر کې راغی ها. او چې پیدا تر کور ته به د بولو شبره بس خیر دی. السلام علیکم. دې خو تاسو سره فوټو له دا شي نه را لېږي تاسو شي نه دي د بيزو تصویر راوړو دا مې پلان دی یو شو یو پاره خو نو سکه سرجو خو سکه دا دې چې په غس باندې روان شو چې دا سړی پیدا چې تا چا د اپیمو یا د چرسونی ډک کړي ان شاء الله دا ټوله غاڼه به پر एकदम یې وته نه سوچته نه چې راته روچت کی نه پړې درونده یو سپچ کم دینو مالا مال شه څه کې لګا السلام علیکم مردا صاحب سلام څنګه تابیا غلا دا کار شروع نه چې نه خدای دې نه کی دا کوم ورځ نه چې ما جی هغه موبایل پټ کړو او تاسو لاله چې کوم دی جی هغه والته کول لا کړو بس الحمدلله راغې نه پج مکمل مغلاګانی پریږي خدای به پلان راغانو راس پړ دی نه پته نه لګي چې په کومه تللی دي څه سامان ته مزدورانو یوړ ماته وی دا برابر سره راوړي دي نه وی غاڼه جوړه کړی نو سوق نه ما یره چې کوی دا شي زمرا تر وچت کړی دا نه کې کار برابر ګوره دغه شان خپل واري مزدوري کا واخه ولې څه چا وایو کار وکړو کنه هغه چې تماشې پرې خو دي ها نه خان جی او شکر الحمدلله لا غانم نکوم شکر حکیم نکوم نشي تماشې من پرې خو دي اون تک شي مجي بس ګوره چې دغه شان صفا سوتره ګرځي نو موږ به تا ته غم نه کوو صحیح الله دې خوشاله شاباسي بر باندې خان جی یم کوتا سوي سار یزه بدا کېدم یو شي براته بلم بول تاسو چلې چې چار پوت لیکلې او موږ انجیر ګل کاکا پسې ګل او ته دا یو سا او که نور څوک داسې تیرېدل هغوی به ته بیا جی الله په ایمان خوشاله کړه چې تاسو دا به سو ګورم زمړه په لومبي چاتل په پولیس والا او کار وکړ نه به زی السلام علیکم سلام علیکم څنګه جانا امینل میرونه دي او کنه دا جوړ نور الله ورځي ولا قسم نه مې خبره کړې ده مله انا في هيرا او منين اورا او فنيمل الارمني ها ولې څه چلې و مونږ نه هرونه ویني ولې به دې ورکېسو نه مې ان هر قانوني دي ها او اوس مانا هوني دې راکړي بس وې او اي ا اي منين ربي امي ولا قدر ته روپې راکړي چې وایو کنه خپل مې دې بوګه کولا پلان نه مې هڅه جواب ورې ما دا هغه ستا کار ما کار نه ما دې مې دې راوړې امين لك هو هما
خلي جدوا يا الأواها لما زي اللي غرنا ليه إيه لا من الفل هاي الفل وين زي هذا بس هذا ورده لا لا من إيه لا هنا مو يا هو ما نبي هنا من أمر أمني ليه لا بدي بيتو ما يوجو لا لا سامدون دي راجي من غير مراو عبد التودر وبشير التدقيق التودر بس خلي دروني وين بوز زي أنا لو داسي سالي بشي لدي خبل كساني بيشوي أقوية خايز ما كتك وزي ايه بس ما قدرت اجي اقول لي غبي زي الذي سوالي ها أوكي يا لا توبه أنت يا دخل لا توبه رايح أنا سلام عليكم وعليكم السلام ما هي وجد إيه هذا ما هو ولي تعالى شي باور کې ولې دا داسې خو نه ده. لا أنا دا څه کوو د انزرګل کاکا چا تختول دي او دلته ناقبندي کړې ده په دې چې کوم ګاډي تیریږي موږ تلاشي أي ما هي ما نمم وده هما غزرائي او أقول لك يعني أنا مثلا دې سره به څه کوو وګورده وسرجي دا به داسې غورځو واپسې به کېږو ها لكن أنا أنا أقول لي رولي منين مزيلو أغم كل هاي إنوان نقنالوجي نه سرجي ساده ګل په مزیل څه کوي فمنين هاي تعاليني شانني وين هاي غش سمو کې دښمنی تانه ټک دی بدأني لي ولا تعلم أنا أنزين دا دې چلې سرجي چړومبې چا په پاوي وو او بیا به وروسته انزرګل سره ګورو که پیدا شو ګینه خدای دې په تندر لګي ولا هاي ولا هاي وهمنا نقوم صح لما نم بهانا هذا إيواش به لما نم ورانيه ما إن ما رانيه مني إيماني نه برازي کنه نه برازي کنه ستا نوم راته یادي ستا نوم دی لما نور الله نور الله الله عليم إثرام سیدا لما نم ورمل قلت أرانيه نه بخکاره کیږي تا چې موږ له دومره غټ خبر راکه کنه ستا نوم به مخې ته هم نه راځي نو ده ثاني هان أنا عشان دي وانت هيما ها ځئ چې راځئ إيه وانا أسمع أبونهم أنا مارو أنا قل من أنا ما أنا مارو موږ په علاقه کې بیا مزیر لا ما روزو داسې په کلار کور کې ناست وعلیکم السلام بارزه څنګه شكرا خير بخير الحمد لله استاشو دواغاني دي خير دي الحمدلله خیر خیریت دی جي دا راته وایه کاکا څه نوم دی زمان كنت أقول ونچا ګل د پلار دې سن لانجا أقول دجي مساعد أقول خو دا راته وایي چې دا نومونه ولې لیکي دا جی څه چل کړی دی تاسو هیڅ چل نه کړی ها ستاره زکات پیسې راغلي دي دا نومونه مې زکه ولیکل ما ته ډېر مخکې پته وه چې زموږ باندې زکات کېږي خو موږ له چاکو دی نه ها واه الله دې سخو کېږي د زکات د پیسې موږ ته درکو خامخا دلته نه کاکه پتاڼه تاڼه کېږي تاڼه کې اوس په موږ باندې څه کوي چې زکات پیسې اوس هغه ځای کې تقسیمېږي الته پرتی دي کنه ها او دا راته وایه چې زوی دې څه شو زوی خو مې د شوګه د کور کې دی او میزیل څه شو میزایل هم کور دی وشو دې مرواسو میزیل مرواسو زمون په علاقه کې او بیا میزیل او ستا په کور کې زوی دې رابار کو شابه یاره چې دا خو ما دي کلي ته ښودل که نه خانم ما سره مقابله کوله من به ستا ته خو زوی رابار کو میزیل مروړ شابه شابه سپېجی پته ولګي سره تاړي تر سوا ها بیغم اوسه راځه اصل کې چې موږ ته په کور کلي کې لږه مسله وه که نه ها نو په دې وجه مې دا میزایل راغوسته اکې ودروځه دلته ودروځه میزایل لکه د خدای ظالمانو نو ټول سیز میزیل مروړ دي خامخا راوړې ولې د دې کلي په سر تاسو پیسې اغوښتې دي سم نه جي نه چې کار مضبوط کړي جي صحیح شو میزیل کار کا مزل خره ازه ولې وسه سړي څه خیر خیر دی دا میزیل کار کا چې مونږ یو ګورو چې د کمې کپ نه دی کارې کا شابه الله زما دې په توګه د دې تپشي شمله وته چې میزایل تپشي تا ته ولې وړې خبره ښکاري زاسه دا خو ماته روسي ښکاري یاره ما ته خدا سي